زما عزتمنو مشرانو او ګرانو وروڼو دوستانو، د مونځ بیان مې ورته شروع کړو او دا مې ورته ویلي چې صحیح او رښتونی مونځ او صحیح مونځ دا معاشره ښه کوي، اخلاق ښه کوي، د بدو د نارواو د ظلمونو د فسادونو نه سړی منع کوي. خو صحیح مونځ څه ته وایي؟ د صحیح مونځ شکل او بادي وه او یو یې ساه وه، دا بیان مې ورته کړی و. شکل یې د څلورو څیزونو نه جوړ دی، شپږ ته فرض وایي او څوارلسو ته واجب او یوویشت ته سنت او پنځو ته مستحب. دا څلور څیزونه چې پکې راشي، فرض او واجب او سنت او مستحب، نو د مونځ شکل او باډي او جسم جوړ شي. بیا مونځ جمدي کېږي په څه؟ د خدای په دربار کې په عاجزۍ او درېدو سره. ما ډېر تصور مونځ کوم چې زه خدای وینم، او که دا نشي کولی نو دا خو د هر مسلمان عقیده ده چې خدای خو ما ویني، نو چې خدای ما ویني او زه د خدای په دربار کې ولاړ یم، نو څنګه مونځ به کوي؟ ولې دا چې څه مقرر دي دا انسان د فایدې دپاره دی، خدای ته یې فایده نشته. خدای د ټولو عبادتونو نه بې پروا دی، نو که فایده ده او نقصان دی او عبادتونه مقرر دي، دا زمونږ د اصلاح دپاره دی، د دنیا هم کې ښه شي او آخرت هم کې ښه شي. خدای وایي زما ستاسو عذابول هم نه دی خوښ، خو که تاسو لږ عبادت وکړئ. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدای ستاسو عذابول څه کوي؟ خو که په اخلاص هم عبادت. بیا مې ورته ویلي چې دا منځونه حقیقت کې د پیغمبرانو یادګارونه دي، او چې دغه منځونه په دغه وخت کې سړي وکړي، خدای د دغه پیغمبرانو د هغه عبادتونو ثواب زمونږ امت له ورکوي. زمونږ امت خدای داسې بهترین پیدا کړی دی چې پیغمبرانو دا عرضو کړې ده چې خدای د رسته پیغمبر په امت کې زما حشر وي نو خبر. دا حافظ ابن حجر یو لوی عالم دی، هغه لیکي د محدث چې عیسی علیه السلام په سوال کو چې خدای ما د رسته پیغمبر په امت کې راولې، نو خدای د هغه سوال قبول کړ. د پیغمبر زمانه خو مخکې تېره شوې ده، په آخري زمانه کې به راځي او زمونږ د پیغمبر په امت کې به حساب شي. راځي به خو د پیغمبر احکامات به ورسره ني، د پیغمبرۍ کې به زمونږ د پیغمبر او زمونږ د خپل دین او زمونږ د تعلیماتو مطابق به ژوند تېره کړي. لکه امتي به نو دا سوال خدای د هغه قبول کړی دی، عیسی علیه السلام به راځي، نو خدای پاک د هغه نورو پیغمبرانو د عبادتونو ثواب زمونږ امت له ورکوي. زمونږ امت سره خدای ډېر احسان کړی، الحمدلله. موږ یې د قومونو لپاره عبرت موږ ګرځولی او نور قومونه یې زمونږ لپاره عبرت ګرځولی دی. موږ په دنیا کې رستو راغلی یو، خو جنت ته به د ټولو نه مخکې سو. زمونږ پیغمبر قسم خوړلی دی چې څو پورې ما د جنت دروازه نه وي کلو کړی او زما امت دې تلی، نو هېڅوک نشي تلی. نو په راتلو کې رستو په مقصد کې مخ، دا د خدای احسان. نو د پیغمبرانو یادګارونو په سلسله کې مې درته شعر چې د حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام بیان کړو چې د مازدیګر وخت کې هغه ته د زوی کمیس راورسېد او چې کمیس یې په سترګو واچو، سترګې یې روغه جوړه شوه. یعقوب دا کمیس چې رارسېد دا د ماښام وخت، بې اندازې خوشحاله شو.
او 3 رکعاته مونږ وکړه. یو د دې نعمت شکریه چې زما زوی جمدی دی. دویم دا دی چې په صرف جمدی نه دی، پیغمبر هم دی. دریم دا چې خدای ورته سترګې بیا واپس کړې، نظر نه بینا شو. نو په هغه 3 نعمتونو یې د خدای شکریه ادا کړې ده. نو د ماښام وخت د عبادت دا د حضرت یعقوب علیه السلام یادګار دی. ماسوتن مونځ اول د موسی علیه السلام نه نقل شوی، دا په امتونو فرض شوی نه دی. ماسوتن مونځ هغه مونځ دی چې صرف زموږ په امت فرض دی. په نورو قومونو مختلف وو، خو ماسوتن مونځ په چا فرض نه دی. پیغمبرانو کو د نفل په شکل، لکه تهجد چې سړی کوي. نو د ماسوتن مونځ وی اول موسی علیه السلام کړی دی. موسی علیه السلام وی پیغمبر تیر شوی، او د هغه امتیانو ته یهودیان وی. یهودا د یوسف علیه السلام د یو ورور نوم دی. نو دا اکثریت د هغه یهودا اولاد دی، نو ځکه ورته یهود وی. او بني اسرائیل ورته وی. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی. اسرائیل معنا د خدای غوره بنده. نو دا یهود و اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی. او یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار دی. او هغه 12 وروڼه، نو د یو ورور نوم دی یهودا. نو ډېر اولاد پکې دا پاتې شوی دی. دا هغه نور اولاد تقریبا ختم شوي دي. نو دوی ته یهود او اسرائیل د دې وجې نه وایي. نو مخکې مونځ موسی علیه السلام کړی دی ماسخوتن. موسی علیه السلام بیان قرآن شریف کې 26 سورتونو کې راغلی، او لوی پیغمبر دی، د کتاب خاوند دی، او د لوی امت خاوند دی. اگر چې هغه امت اوس موجوده وخت کې د ټولو قومونو نه لږ دی. د خیانتونو د وجې نه، او د حیلو د وجې نه، او د فساد د وجې نه، او د خپل پیغمبر د تعلیماتو شاته غورځولو د وجې نه خدای پاک کمزوري کړي دي. د نورو قومونو که مرسته ورته نه حاصل، په خپله د ټینګې نه دي. موسی علیه السلام دا فرعون وی کړی، د خدای داسې ناشنا کار دی چې خدای څه کول غواړي هغه بني آدم پکې رکاوټ نشي اچولی. دا قوم اسرائیل او په مصر کې آباد، او د فرعون خپل قوم جدا دی، هغې ته قبطیان وایي. نو قبط او اسرائیل دواړه قومونه مصر کې آباد. اسرائیل پکې کمزورې غلامان او قبطیان حاکمان. من بادشاه خوب ولید چې د اسرائیلو کې به یو هلک خدای پیدا کوي، او ستا حکومت به دړې وړې کوي. د دغه قوم د وجې نه مالکان قتلون د اسرائیل. د ده د مور نوم د یوحانس د موسی علیه السلام. زوی یې په امید کې شو، خو ژړلی چې خدایه که دا امید مې وشو، او هلک یې دا خو په سپیان وچ دی. هلک یې وشو، خپه وه. خدای ورته وایي غم مه کوه، خو مسلمانه وه. یو صندوق کې واچول، او دریاب ته پرېږده دا صندوق. خدای ته یې حواله کړه، خدای پیش او کار یې کړ.
خدای وایي نور لسمه پاره کې وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تیارې کما غم مه کوه، دا لږ به تا ته بیا واپس راولم. صندوق کې واچو، دریاب ته دا نیل ته نیل مصر میانس کې دریای نیل راغلل. نیل نه شاخونه جدا شوي د وړو وړو لښتو. یو لښتې د فرعون په کور ورغله. نو دا بیبي خور ته وایي قرآن شریف کې دا دی وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. خور ته وایي ته د لرې نه ورته ګوره چې چېرته ځي. نو هغې کتل ورته فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. د فرعون خاندان هغه اوچت ښځه وه او په داسې د نیر په غاړه سیل کې ګرځېده. اوس صندوق وینې، زر خادمانو ته وایي دا صندوقونه سې دی کې څه شی چې وینو او ویې کتل خشته ولې ګلالی هلک پکې پروت دی رانجه کړی. نو خدای وایي ما پکې دومره کشش پیدا کړو چې چا به لیدو هغه به ترې قربانېده چې دا خو ډېر ښکلی دی. خدای وایي والقیت علیک محبة مني ولتصنع على عیني. ما پتا د مینې څادر اچوله، هغې زر راوچت او ښه پوهېدی چې دا خو د زمونږ دغه مخالف قوم ماشوم دی. زمونږ د یرې یې راغورځولی د خپل بچي څوک صندوق ته غورځوي. فرعون کور ته راغی لویه ګڼه ګوار څه چل دې وي دقه شانه لږ دی ګلالۍ خو دا خو زمونږ چا زمونږ د یرو دغه کړی دی ختم یې ښځه ورته وایي نه لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا. دې وجنه یې وه دې به زوی کړه او د فرعون زوی نو نو په دې زورورو خو ښځې زورورې زیاتې بس پرېښو. بیا وی دوی ونه وګوره یو دی یې راووسته بلې دی یې راووسته بلې دی یې راووسته بهیې شیاطین علي. خدای وایي وحرمنا علیه المراضع من قبلو. بیان مې پرې ټولې بندې کړې بیان یې ښځې یعنې د یوې ښځې تین علي خور یې په تماشا وړله. خور یې خو ګورې خور یې وایي وی هل وقالت اختو هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون. یو خاندان درته نښیم چې دا ماشوم به لوی کړي او تی به ورکړي او هغه به د دې ماشوم ډېر خیرخواه وي. هغې مې ډېره ښه لاړه مور پسې مور یې ویې راشه. فرعون ښځې ته وایي دا به وله تی ورکوي دا دی شو چې تی سینې ته یې واچو د هغې تی یې راودلې شروع هغې خوشحاله شو چې زه دی خو څومره پیسې غواړئ څومره خدمت غواړئ څومره څه شی زمونږ دا زوی به لوی ډېره ښه ده. زوی خو د هغې دی خپل خو د خدای هغه وعدې ته ګوره زه به درله دا ماشوم راولم غم مه کوه. نو په داسې هنر یې وله راوست چې سره د پیسو سره د درناوي سره د احسان مندۍ بیا لوی شوی کوم ښار کې چې دا واقعا کېږي هغه ښار عثمان دی هغې ته رامسیس وایي او دا د مصر نوې دارالخلافه چې ده دې ته قاهره وایي دا د دې نه بهر. دا یو بل بادشاه جوړه کړه هغه زوړ ښار دی
لوی شو په نازو نه بیا خدای وایي بازار ته یو ورځ ورته وزلمی و فرجع عن المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يفتتنان هذا من شيته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيته الذي من عدوه فوكزه موسى فحكى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين خار کې بازار ته راووت اوس یو دوه سړي دي په جګړو دي یو د قومي دی بني اسرائیل یو قبطي دی د فرعون سپی دی او دا سپی دا بل سړی وایي هغه درته وایي یاروره د دې ظالم نه خو په اخلاص کړه نو موسی علیه السلام یو سوک ورکړو چې اقباشي کوي السوک داسې و چې هغه ځناور راپرېوت په مخ او ساتي وطن موسی علیه السلام زړه کوي خدای ما خو د دې اراده د قتل نه وه داسې چلو شو و چا کنټک نه کوي نه هغې څوک ولیدل هغه سړي مخفي ښکلی موسی علیه السلام پیرو سهار نه بیا تللی هغه سړی بل سپی سره په رانجه دی بیا موسی علیه السلام ته وایي راشه صاحب د دې سړي نه مې خلاص موسی علیه السلام ورته وایي كم ده الشر جعلك ارجع سره دې جګړه او د دې امداد نه ور روان شو دا ځل په هغه یې روانه چې دا ځل جوړې ما د سوک راکړ نو بقلې نه بې اختیاره ووتله یا موسی تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المسلمين پرون دی یو سړی وجلی دی نن ما وجلی د خولې نه یې دو ووته هغه سپی مور د منډه کړې هغه سپی او زه به یې راپورټ وکړو چې هغه سړی خو موسی علیه السلام وجلی فرعون ته خبر ووسه زه یې خپل پارلیمنټ راوست او وایي چې دې هلک اوس نه په مونږه شو وکړی دا خو په رښتیا هغه هلک دی چې زما حکومت په ختموي نو وینې چې قتل هغه جرګه کې یو سړی ناست و نیږي او موسی علیه السلام ته زر په مختصره دا ځان نه ورسو چې خپې وباسه صاحب ستا د ګرفتارۍ حکم وجاء رجلا من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك لمن الناصحين قوم مشوره وکړه چې تا نیسي او وجنې دی نو زه درته دا وایم چې ځان پښې وباس نو مرخاته طرف ته د قاهرې نه راووته رامسیس نو که هلته لاړی ټولې شګو علاقه ده ځکه سمندر مخې ته را روان دی بیا راته هغه وخت کې نیرې سویز نو نو دغه ځای کې وچه د یو سل میله هغې کې عمر فاروق صاحب نهر وغږېدی دوه دریاب یې یو ځای کړي دي بحر احمر او بحر ابیض متوسط نو هغه وخت کې وچه وه دی په وچه راووت اوس دریاب دی پکې او د افریقې او د ایشیا د دو جزیرو جدی باندې دریاب راځي اخوا افریقا ده دی په ایشیا روضة یو علاقه ده د مدین د غرونو علاقه ده صحرای سینا پته نه لګي چې څومره په تکلیفونو به راغلي خدای د هغه یو بل بیان دی دا د قرآن شریف بیان او دا درته ښیي چې پیغمبرانو باندې څومره سختۍ تېرې شوې او په څنګه طریقې ژوند تېر کړی خدای وایي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير مدين د غرونو علاقه ده غرونو کې اوبه کمې یو ځای کې شارک وي
او یعنی ګډبانه ورته راغلي دي او په غټ سرخه باندې د هغې نه اوبه راوباسي. ګډه چیرلې راوستې او یو دوه جینکې ولاړې دي ګډو چیرلو سره داسې برطرف. نو پیغمبران د پیغمبرانو مخکې د لویو اخلاقو او کردار خاوندانې. نو دې زړه کې وایي چې یاره دا مظلومو باندې ولې داسې خبره ده چې دوی اوبو ته څوک نه پرېږدي، هغې ته ورغې ولې تاسو اوبو له دا ګډې چیلۍ نه راپرېږدئ. وایي دا سړي ګډې چیلۍ راوباسي او د هغې نه چې اوبه پاتې شي موږ ګډو چیلو له ورکوو، ځکه موږ راوښکي نه شو او پلار هم بوډا دی او مطلب دا دی چې رور هم نشته. نو خدای وایي فسقالهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هغې ته وایي زه درله اوبه راوباسم راوځم، سړو ته وایي خواشه. هغه غټه بورقه چې ډېرو کسانو په ډله به راوښکله د ځان له راوښکله. هغې ته وایي خویندو راځئ ګډې چیلۍ اوبه کېږئ تاسو. هغې ګډې چیلۍ اوبه کړې لاړې، ګډبان هم لاړه، هلته یو اونه و اونې سره دی کېناسته داسې او خدای ته وایي خدای ماله دا ستوګنې اسباب برابر کړې، ځکه زه به په دې دشتو کې راغلی جینکې چې کوم ته تللې پلار ورته وایي نن خو دا وخته راغلی څه چل وکړو. وایي دغه شان یو نوجوان و او موږ له یې ګډو چیلو له اوبه زر راوښکلی او چې زر رالو وی هغه څه شو، وی څوک مېلمه و مسافر و هلته ونې سره کېناست. نو هغه یوې لوري ته وایي دا ولاړه شه ورپسې روان. نو خدای پاک وایي شلمه پاره کې فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ورپسې راغله او ورته وایي پلار مې دی غواړي تا موږ سره احسان کړی. وایي ډېره ښه ده د پوستم دا چې ما څوک کور ته بوځ. هغه جینۍ ته وایي ته زما نه رسته روانه یم، ما ته په اشاره کړه چې دغه لار ده په غرونو کې لارې په تله تله. پلار ته چې میلو شو پلار ورته وایي دا ته څوک یې څه؟ وایي دغه شان زه د فرعون زوی یم، هغه په زوی نیولی یم او یو سړی رانه مړه شوی دی او هغې زما د قتل د ګرفتارۍ حکم کړی، ما ته خپې راوښکلی او ورته وایي یارېږه ما دا ذات قبایل دی دلته د هغه اختیار نشته. هغه خویندو کې وایي یوه خو پلار ته سیم دا هلک دی او ګډې طاقتمند دی، امانتدار دی، حیاناک دی، نو دی به ځان سره مزدور مونږ خو ګډې چیلۍ نشو سړو. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بابا دی به ځان سره نوکر کو، دا ډېر حیاناک به او عزتمند هلک دی. هغه ته وایي که اته کاله دې را سره ګډې چیلۍ وسرولو یوه لور در کوم دې دواړو کې چې د کومه خوښه او که لس ته تېر که خو ډېره ښه ده. نو خدای د هغه بیان کوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وی زه دا غواړم چې د دواړو لوریانو کې یوه درکم، خو په دې شرط چې اته کاله به راله ګډې چیلۍ سره که لس ته تېر کړو خو ډېره ښه ده. هغه وی به ډېره ښه ده د دواړو وعدو کې چې مې کومه پوره کړه بیا به راته زیاتي نه وی. وی ډېره ښه ده. لس کاله یې ورسره ګډې چیلۍ سره وویل او بیا یې جینۍ هم واده کړه او په لاره چې راته هغه پلار ته یې وایي که ستا خوښه نو زه ځم خپل وطن ته مور پلار مور او خویندو ورونو له ځم. دی په لاره خدای پیغمبر کړی دی، ښځې بال بچو تکلیف هغه دومره یخه علاقه ده دغه علاقو کې چې کوم کې موسی علیه السلام د خدای سره راز و نیاز کړی، نو هلته یو لوی عبادت خانه جوړه ده
سینټ ګرین مته وي که سینټ ګرین. نو موږ تلي جنورۍ کې سخته یخني وه او بار واورې ورېدې. په هوټل کې شپه وکړه، سل پونډه یې د شپې د یوې شپې اخیستل. نو چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام د خدای سره ملاقات شوی نو دغه ځای باندې لویه ګرجه جوړه، د هغې عبادت خانه، بیا ورسره بل جومات دی، بیا لاندې د عیسایانو او یخه علاقه ده. نو موسی علیه السلام زوی چې دی ښځې باندې اولاد درد راغی د شپې د اولاد. اوس حیران دی چې خدای یخه شپه ده او ښځه هم ناجوړه ده، د لرې نه یې ولیده. نو دی وایي زه به اور ته به ورشم، که څوک خلکي اور به م تېروم او لاره به م معلومه کړي. چې ورغی د خدای تجلي وه، ده ته د اور په شکل ښکارېده، نه هلته سړي وو نه بل څوک وو. او خدای ورته وایي زه ګورې زه خدای یم او ما ته پیغمبر کړې او د هغه لوی بیان د قرآن شریف. چا ځمکه په ګرم ورمشري، مالک ته نه پیسې ورکوي نه فصل کې څه ورکوي. دا سود دی او که نه، او بلکل دا سود دی، حرام دی. ګاڼه خو په دې حرامه ده چې د ګاڼې نه به پیدا نه هلې، دا حرامه ده. چا لیکلی چې یو ښځې سره شپږ تولې سونه ده او 50,000 روپۍ دی، دا د زکات ورکوي دی د مجموعه. د سرو زرو نصاب څومره دی؟ 9 تولې. د چاندۍ دی 2.50 تولې. د نقدو هغه تابع د چاندۍ وي. د چاندۍ چې څومره قیمت کېږي د 2.50 تولو نن وخت بازار نرخ هغه د نقد نصاب. ما ته پوره نرخ نه معلوم. شی چې 6,000 پورې به د 2.50 تولو چاندو قیمت. جایداد کې او ځمکه کې زکات نه، البته که خرید و فروخت دپاره هلې راغلی نو د خرید و فروخت په هر شي کې د چاندۍ په حساب به د موټري چې اخلې راخلې خرڅې راخرڅې د تجارت ټول نصاب د 2.50 تولو سپینو زرو تابع د هغې چې په څه نرخ یې هغې نرخ پسې بشي. د سارو د اوښانو 15 اوښان نصاب. خو څاروي 3 قسمه یې، یو هغه چې سړي د کاروبار دپاره ساتلي مزدوري پې کوي، په هغې هېڅ زکات نشته. لکه سړي 40,000 اوښانې خو دې پې قافلې بوزي را بوزي، مال پې وړي را وړي، په هغه څه نشته. دویم هغه چې څاروي وي خو د بیې ګیا خوري ټول کال، په هغې هم څه نشته. درېیم هغه چې دغه دپاره یې ساتلي د اولاد دپاره بچي خرڅې پیتیالی نو د هغې نصاب په 15 اوښانو کې یوه ګډه ده، 15 نه شروع کېږي. او د غواو 30 غواړي او د میخو او د ګډو چیرلو 40. او که د تجارت څاروي وي لکه یو څاروي هلې راخلی لکه سوداګران د میخو، نو هغه د تجارت په اصولو به زکات ورکوي. د هغې د تجارت نصاب دی چې جدا جدا څاروي وي نو د هر څاروي جدا نصاب دی چې د تجارت دی، او چې د تجارت نو په تجارت پسې بځي. لکه سړي یو میخه یو ګډه یو چیرلی وي خو دا اخلي راخلي خرڅوي را خرڅوي، دا به د سر د مال نه سرمایې نه زکات ورکوي. او که نه د خرڅولو په نیت نه خپل ګزاره پې کوي، په هغې کې یو کوم زکات نشته. چا وایي ما د بینک نه بلا سوده قرضه اخیسته ما سره موجوده، نو په قرض زکات نه وي. د مرۍ د پاسه لاندې حل کې که ویښتي او سړی قینچي کړي نو هغه د ګیرې په حکم کې نه دی، اخیستلی روا دی. یا خالص په ننګي ویښتي، نو د مرۍ ویښته خالص د ننګي ویښته اخیستل روا دی. زنانو باندې د جامو په سلسله کې څه پابندي نشته، هر قسمه جامې اغوستی شي، هر قسمه پیزار او بوټان پکې کولی شي، خوشبویي پې بنده ده. حتی د شهداو صالحینو ارواح چې دي هغه عالم علیین کې دی، جنت ته به هغه ځي خو هغه بل قسم تللي هغه رستي، او دا اوس چې تللي دا ګیدا قسم تللي. چا وایي د چا خپو کې درد دی، دی په ولاړه مونځ نه شي کولی، په ناسته کوي نو دی ړومبي صف کې ودرېدی شي او ودرېدی شي، څه پابندي پې نشته. د جینۍ نوم که رومانه کیري نو څنګه ده؟ رمان وایي معنا څه ده؟ رمان انار ته وایي، نو انار نوم دی ولا کېښوده، رمان انار. یو چا سړی په قسطونو ګاډۍ اخیستې او ګاډۍ چلوي او دومره پیسې پې راځي چې عکس پیدا کېږي،
په د زکات نشته، که نورې پیسې ورسره یو نصاب ته رسي هغه به ورکړي. نن سبا هر قسمه خلک په جوماتونو کې تقلید. حضرت علي صاحب یو سړی منع کړو که ناسخ او منسوخ یې نه پېژندل. ټیک ته که داسې بیان کوي چې هغه ورته علم نه نو هغه مجرم دی، او که داسې بیان کوي لکه رونو منځو کې او سود مه کوئ، جواري مه کوئ، د دې علم خو ټولو مسلمانانو ته دی او دا ویلی شي. هغه مسائل دی نه بیانوي چې کوم مسائل درته نه معلوم، یا د علماو اختلافي پکې او دلایل ورته نه معلوم، او چې کومه څرګنده خبره لکه مونځ ته راځئ، زکات ورکوئ، حج، نو دا هر مسلمان کولی شي. چاوی تا یو فارسی کې شعر ویلو د دنیا په باره کې، هغه دا حال دنیا سر بسر پرسی د مس فرزان ہے، حال دنیا سر بسر پرسی د مس فرزان ہے، گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران ہے. د دنیا حال مې د یو نیک سړي نه تپوس وکړه چې د دنیا حقیقت څه دی. ما ته وایي گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران ہے، یا د خوب مثال دی لکه سړی خوب ویني، یا یو هوا یا یو کندرات تی دنیا دقه شی. بعض گفت په حال آنکس کو که دل دروی به بس، گفت یا غویس یا دیویس یا دیوانه. ما وی خچ داسې د خوب او د هوا سره دومره تعلق لري چې ایمان او ارس بیبری وي. د داسې مثال دی، بې مثال د غوږ دی غوین یا دیو دی یا لیوانی. او عربی کې شعر دی امام شافعي صاحب، الا کجیفة علیها کلاب همهن اجتذابها وما هی الا کجیفة مستحیلة. د دنیا مثال د مردار، علیها کلاب همهن اجتذابها، چې چاپیر او تسبیح ولاړ دی او راکاک. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، که ذات د دې مردار نه دی خوا که نو بچ به پاتې شي. وإن تجتذبها نازعتک کلابها، او که تیم را شکې راکاږي نو سپي به در سره جنګ کوي. دا لیډران وینې افغانستان کې یا پاکستان کې. افغانستان په څه تباه شو، او پاکستان کې شریعت د چا د وجې نه ناراض، د علماو د وجې نه، د دې لیډرانو د وجې. بس جنگ دی په مردار. وما هی الا جیفة مستحیلة علیها کلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتک کلاب. وی موږ قومي بچت کې پیسې کې ښودل غواړو، په هغې چې ماناهانه منافع راشي دا به بې روزګار وروڼو ته یا غریبانانو ته یا طالبانو ته ورکوو. دا څنګه ده؟ دا کېښودل په دې نیت نه دي پکار. که فرض کې مجبوره شي کېښودو ته او کېښودی نو هغه پیسې به داسې تقسیم کړي، او د مخکې نه په دې نیت دی نو دا نیت غلط. دا خو لکه سړی وي زه به سودي کاروبار کوم او که ګټه مې راغله به طالبانو مې ورکړم، یا به جواري کومه نو که جوارۍ کې مې څه پړو ګټه نو هغه به غریبانانو له ورکړم. نو د ابتدا نه دا نیت نه دی. او که خلک اوس بینک کې پیسې دي مجبوره، ځکه پیسې یو دشمن هم دی د سړي دپاره، نو که ایښي مجبورا او بیا پیدا راغله نو هغې سره دغه چلو شي. چا د یو عالم د ټول کتابونو ذکر کړی، یو پرده الحجاب کلی کتاب، او یو د هغه سیرت باندې، دا سیرت باندې خو ما نه دي لیدلی، او کلی کتابونه دي. دا حدیث ما نه دی اورېدلی چې عربي بچو ته وښایې عجمي مه ښایې، ځکه دا عجمي ژبه دا نفاق پیدا کوي. دا مې نه دي اورېدلی. وایي زلمي د واده په موقع کې یو جوړه چې د ریخمي نه سلک ریخم ورته وایي، خو ریخم بند دی، او که ټسر ته وایي نو ټسر روان، او که دو ګوړه بوسکي چینه چې هغې کې نیم ریخمي نه هغه هم ښه نه دی. هغه د جینۍ قصه چې صحابي په خپل لاس خښه کړې وه، دا په حدیث کې راځي، بخاري شریف کې هم ده. او هغه پلار ته نبي کریم ته بیان وکړه، نو نبي کریم د سترګو نه اوښکې بې دی، وایي که ایمان دې نه وی راوړی نو پته نه لګي تا سره به څه معامله کېده. خو زه ایمان داسې دولت دی چې په دې ټول ګناهونه د کفر او هغه
غلط جاهلیت رسمونه تا تمام. موسی چې چا یو عالم لیکلی چې هغه وایي پیغمبران معصوم نه دی، نه دا غلطه خبره لیکلی. معصوم دی ته وایي چې قصدن و ارادتا هغه ګناه نه کوي، نه د ګناه اراده کوي، او که اتفاقا یو خطا یو شوه چې هغه د ده اراده نه وه، نو هغې ته ګناه نه وایي. لکه موسی علیه السلام د قتل اراده نه وه، نه په نیت او قصد کې و، خو په سوک کې سړی مړ شو او د خدای نه یې معافي وغوښته. پیغمبران معصوم دي. زمونږ وروڼه یو درې وروڼه او بال فض تر ټولو شته، خو مونږ مشوره دا کړې وه چې خپلې لوریانې به بار ته نه ورکوو، خپل کور کې به ورېرونو دغه ورکوو. دا خو شغار نه دی، دا به شغار نه دی چې کوم شریعت منع کړی دی. شغار دې ته وایي چې جینۍ د جینۍ په بدل او په شرط ورکړي، چې زه به هلې لور در کوم چې لور پکې راکړي، او زه به هلې خور در کوم، او چې دا پکې نه وي نو خپلوالانو کې خو خلک کوي، نو دا روا دی. دا ده چې طبي اصولو سره بار لکه جینۍ پکار، خانداني مرضونه بیا داسې وخت کې داسې به راشي چې د خپل کور خاندان د هلک نه یې خوښه او د جینۍ نه یې خوښه، نو که هغه ورکړي د تره لورې مثلا، نو هغې سره هغه شان محبت نشي کولی لکه پردی بار سره، ځکه هغه ده سره لیې شوي، نو ده ته لکه د خور په شان ښکاري، نو اولاد یې کمزوری پیدا کېږي. دا طبي اصول دی او نفسیاتي اصول. نو چې تاسې یو ځای لوی شوي نه یې نو کله چا وایي نوم یې چاره بابادي اخیستی دی، ما هم لیدلی دی او نور علم یې راته معلوم نه، دوه درې ځله مې لیدلی دی. او داسې تحفه سندریه کې ذکرونه دي د وظیفو د سنډاکی باباجي مورد دی. سنډاکی باباجي یو مشهور بزرګ تېر شوی دی د کوهستان طرف، او د جهاد یې کړی د انګریزانو سره دی، او هغه په خپله د موریدو د ننګرهار کې چې کوم باباجي وفات شوی د هغه مورد. پیغمبرانو کې عرب پیغمبران صرف زموږ پیغمبر دی. عربو کې پیغمبران دا نور نومونه چې راغلي دي دا عرب نه دي. زموږ ښکلی پیغمبر عربي دی، نه موسی علیه السلام عربي دی، نه عیسی علیه السلام، نه ابراهیم علیه السلام. اسماعیل علیه السلام په خپله ژبه جدا او د عربو نه عربي زده کړه، نو بیا د ده نسل نه د عرب پیدا شوي. اسماعیل علیه السلام زمونږ د ښکلي پیغمبر 21م نیکه دی، هغه په خپله ژبه جدا. زمونږ په کلي کې یو جومات دی، وایي چې هغې ته د قلا بجلي راوستې ده، هغه استعمالوي، او دا ښه کار نه دی. بجلي د ټول قوم ده، دا د حکومت نه ده، نو دا د ټول قوم نه غلا کول، غلا ښه نه. دا کوشش پکار دی چې حکومت داسې قانون پاس کړي چې د جماعتونو بجلي دې مفت شي. افغانستان کې د جماعتونو بجلي مفت، نو دا کوشش، بلکې زمونږ د حکومتونو دا ځناورتوب وکړو چې انګریزانو زمانه کې جماعتونو سره رعایت او په یونټو کې د هغې قیمت په کم و، دوی هغه رعایت ختم کړی دی. دې ته اسلامي حکومت انګریزانو په دور کې د بجلي بل د جماعت کم او اوس هغه برابر جامع عراق او افغانستان کې خودکش حملې کېږي. ټیک ده، د هغې جهاد دی، خپله اسلحه ورسره نشته او مجبور دی، ځکه امریکا لوی ظالم دی د جهاد دی وخت افغانستان او په عراق کې بې وجې حملې وکړې او په لکونو مسلمانان یې شي، په زرګونو یې شهیدان کړل، او بل مسلمان ته دهشتګرد وایي. دهشتګرد دی وخت کې د هغه نه لوی شته په دنیا کې، هغه ځای نه راځي او دلته مسلمانانو باندې بمباري کوي او حکومتونه ترې قبضه کوي. دا دهشتګردي ده، او که یو مسلمان د هغې جواب کې څه کار ووایو، نو لوی دهشتګرد دی وخت کې امریکا ده او د امریکې ملګري. یو مقتدي امام ته فتح ورکړي او امام یې وانه کړي، نو د مقتدي مونځ مات دی که نه ماتېږي. چاوی یو ملا سره خلک حلقې کوي، دغه طریقې صحابو نه نه دي نقل. د خپلې لور له نوم سره یې انفال کېدي، یا ایمان کېدي یا نایله کېدي. ورله نایله معنی ورکوونکې، بخشش ورکوونکې. انفال غنیمت ته وایي، او ایمان خو ایمان. وایي ته د حرم شریف په شان خطبه ولې نه وایي؟
خطبه خو موږ وایو خو څوک پوهېږي نه. دا موږ چې مخکې پښتو کې بیان کوو دا درس دی، د دې د خطبې حیثیت نه دی، ځکه عام خلک په عربۍ نه پوهېږي. نو دا یو بیانې د مسایل. بعضې خلک خطبه په پښتو کې وایي، نه خطبه اصطلاحي د اذان نه پس چې ده بغیر د عربۍ نه په بله ژبه کې مکروحه. حضور پاک پټکي د ټوپۍ د پاسه هم استعمال کړی دی او بغیر ټوپۍ هم پټکي استعمال کړی دی او تشه ټوپۍ هم استعمال کړی دی. چارې چې ښځه بې وینا د خاوند چاپي وکړي د 7 تولو سونو صدقه ورته ملاوي ثواب، او که په وینا باندې چاپي وکړي د خاوند د 7 تولو چاندي عمره ثواب ملاوي. دا حدیث صحیح دی که نه؟ دا ما ټول عمر کې اول ځل واورېد، دروغ دی. وی رشته کې کومو څیزونو ته به کتل پکار دی، د خاندان نیکوالي ته او همجنسۍ ته. چې کوفي مثلا د مولا لوري مولی وغواړي نو ورکه، لواري د لوار زوی وغواړي ورکه. د کسب تم ګوره، ځکه که د مولا لور په جولا باندې واده شو او جولا ورته وي ته شانه راوړه، هغه شانه څه پېژني؟ یا په زمیندار په زوی واده شي او هغه ورته وي ته ماله راوړه، ماله څه پېژني؟ نو مناسبت پکار دی. یا یو مولا د لوی خان لور وکړي او مولا جیب کې صابون دستات یوسي، ښځې ته ورکړي، ښځه به څومره ترې نفرت وکړي چې دا د څه بلا راله راوخته. یا د جمعې شپې دوی ترخ کې تړلي او هغه را یوسي. نو د همجنسۍ دا پیدا ده چې د خانداني مناسبت وي، او چې خانداني مناسبت وي نو بیا کله نفرت پیدا کېږي د یو بل. نو خاندان ته ګوره، د خاندان مناسبت ته او نیکي بنیادي شي. چا د یو فرقې متعلق تپوس کړی چې مسلمان دی که نه؟ نه، فرقو تپوس مه کوئ چې کوم عقیده یې هغه لیکي، مسلمانان دي عام. بعضې غلطۍ دي پکې. چا د یو مدرسې د استاد لیکلی چې خوب یې حضور پاک هغې لیدلی و، خلک ځکه بې عزته کېږي چې د دین نه نافرماني ده. د دې خوب لیدو تعجب نشته، دا خو په خپله څرګند ده. لکه دا وصیتنامې فرضي چې خلک چاپ کوي، دا دروغ وایي. ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي که نه؟ اصل مسله خو دا ده چې د دوی رشته ختم ده، خو بعضو حالاتو کې بعضو خلکو کړي، لکه حضرت علي صاحب فاطمې بیبي له غسل ورکړی دی، هغې وصیت کړی ماله ته غسل راکړه. او حضرت ابوبکر صدیق له خپلې ښځې غسل ورکړی، اسماء بنت ابي بکر. کنې عام حالات دا دي چې ښځې له به ښځه غسل ورکوي او سړو له به سړي غسل ورکوي. چې هغې زه قرض یم د کور دپاره د بینک نه، خو په هغې به مسؤل لري، نو دا قرضه اخیستی شم که نه؟ قرض نه دی ښه، د سود په بنیاد که د کور دپاره دی که د واده دپاره. د هرې صورت خپل موکلان او داسې په دې خبرو زه نه پوهېږم. دا چې د زړو پیرانو نه تپوس حد په عمر کې یو ځل فرض دی. که سړی عمرې ته لاړ او ده باندې د شوال میاشت راغله او د حج فرض کېږي نه، ده خو کړی دی یو ځل، او چې چاني کړی باره حج فرض کېږي، خو که حکومت نه پرېښودل نو دوی مجبور دی راتلی شي. سټاک ایکسچینج کاروبار څنګه؟ دا خو یهودیانو عیسایانو یو صورت طرف کې دی، دا د شرع د قواعدو مطابق ناروا دی. وی زما لور حافظه ده د قرآن، نو جینکو ته سبق ښایي، نو یو جینۍ ته یې سبق ښودلی دی، هغې ورته جوړه جامې راغلې کړې. دا څنګه ده؟ روا ده بلکل. استاد له خلک تحفه یوسي، پیسې یوسي، جامې یوسي، نو دا خو روا ده. بلکې تعلیم کې که شرط مې کړي چې زه به ورته سبق ښیم، خو ماهواره به 200 روپۍ راکړې، 300، دا به روا. خدای دا مختوره کړي. درود شریف ووایئ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا برحمتك يا ارحم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف الله. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم.